راتلونکي په اړه انګېرنې مه کوه. حمل د خپلې مودې د بشپړېدو د مخه مه زېږوه او میوه تر پخېدو د مخه مه ټولوه، نو وارخطا ولې یې؟ تل په تقدیر راضي او له الله تعالی څخه د روزۍ پر ویش خوښ اوسه. دا هر څه په تقدیر کې لیکل شوي، غم یې مه کوه. مه خفه کېږه ځکه چې ته 2 سترګې، 2 غوږونه، 2 شونډې، 2 پښې او 2 لاسونه لرې. په بدن روغ او د امن ژوند تېروې. بیا نو تاسې به د خپل رب کوم انعامونه دروغ وګڼئ. خپل زړه له حسد، کینې، دښمنۍ او نفاق څخه تل پاک ساته. ښه کتاب تر ټولو ښه او غوره ملګری دی. ملګرتوب یې خوښ کړه او تل د علم او پوهې ملتیا کوه. د تاریخ کتابونه لوله، له کیسو او نااشنا پیښو یې عبرت او خوند اخله. پاکي د ایمان نښه ده. مه خفه کېږه ځکه چې پر یوه مصیبت به خفه شې، خو د مصیبتونو نورې ډیري به درته جوړ شي. پر غریبۍ خفه شوې، لوږې به په سر واخیستې. د دښمن پر خبرو دې چرت خراب کړ، نو هغه دې په خپله مو خبریالي کړ. یو آفت ته اندېښمن وي خو هغه له سر رانغی. د دعا عبادت مغز دی. مومن د مینې ځای دی. په هغه کې چې هیڅ خیر نشته. څوک چې د چا سره مینه نه کوي او نه د هغه سره مینه کوي کېدای شي. صدقه د خدای جل جلاله قهر او غضب کینوي او سړی له بدې مړینې بچ کوي. په هیڅ مؤمن کې دغه 2 خاصیتونه نه یوځای کیږي، بخل او ناوړه خوی. په یاد ولره چې د الله تعالی د بخښنې لمن پراخه ده. توبه قبلوي، عفو کوي او ګناهونه پرې نه کوي، بدلوي. پر الله تعالی توکل وکړه او خپلې ټولې چارې هغه ته وسپاره او پر پرېکړه یې خوښ او راضي اوسه، ځکه هماغه درته بس او کافي دی. پر دې باور ولره چې له هرې تنګۍ وروسته پراخي او له هر غم وروسته خوښي شته، ځکه حالت په یو ډول نه پاتې کیږي بلکې زمانه اوړي را اوړي. باور ولره چې یوازې ته پر غم او اندېښنه اخته نه یې، بلکې له تا پرته نور هم ډیر خلک پر اخته دي. د لټو کینهګرو خلکو له ملګرتیا څخه په کلکه ډډه وکړه، ځکه هغوی د روح ناروغي، د چټلیو خپرونکي او د غمونو ګټونکي دي. تل زړور، هوډمن او ثابت اوسه. خپل همت او عزم له لاسه مه ورکوه. د نیکبختۍ تر ټولو لویه دروازه د مور او پلار دعاوې دي. غنیمت یې وګڼه، نو د هر ډول ستونزو نه به نجات ومومې. د صبر له امله عیبونه ختمیږي. د برداشت له امله پر صحو پرده اچول کیږي او سخا دومره لوی څادر دی چې ټولې نیمګړتیاوې پټوي. یوه شیبه یوازې کښېنه، په خپلو کړوړو غور وکړه، د خپل آخرت په اړه فکرمند شه، نو دنیا به دې جوړه شي. پر خپل ځان باور ولره. له خلکو د مرستې تمه مه کوه. هر څه له الله پاک نه غواړه او د سوکالۍ په دوستانو کې چې ونه غولېږي. روغتونونو ته لاړ شه چې د روغ بدن او ژوند په خوند وپوهیږي. محبس ته لاړ شه چې د ازادۍ په مزه پوه شي. مؤمن د دنیا په بایللو نه خفه کیږي او نه یې له ستونزو کوم ډار لري، ځکه دا هسې هم له منځه تلونکې ده. حرامو ته خپلې سترګې اوږدول غمونه او ستونزې راجلبوي، زړه زخمي کوي او له بدبختیو پرته پایله نه لري. له ولږې وروسته مړښت، له تندې وروسته خړوبېدل، له ناروغتیا وروسته روغتیا، له بې وزلۍ وروسته شتمني او له غم وروسته خوښي د الله پاک ثابته طریقه ده. له مصیبت فریاد مه کوه، ځکه مصیبت زړه ته ځواک بښي، د روغتیا په خوند یې پوه کوي، مرتبه لوړوي او د غم ازمېښت یې کوي. په ماضي کې فکر کول سادګي او لیونتوب دی، او داسې مثال لکه وړه چې بیا وړه کوي، یا اره شوی لرګی بیا اره کوي، یا هم مړي له قبرونو راباسي. هر مصیبت مثبت لوري ته ګوره، د اجر هیله یې کوه او د نورو خلکو مصیبتونو په کتنې خپل مصیبت ځان ته اسانه کړه. په تقدیر کلک باور ولره. له کومې ستونزې سره چې مخ یې له دې نه شبه چې دی او کومه ستونزه چې درته نیوي لیکل شوي هغه نه راځي. قلمونه وچ شوي او د تقدیر بدلول وس نه لري. زیانونه دې په ګټ واړوه. له تروش لیمو څخه خوږ شربت جوړ کړه. د مصیبتونو په اوبو کې په لپه خواږه واچوه او حالت په خپله ځان ته برابر کړه. د الله تعالی له رحمت څخه مه ناامیده کیږه او نه یې مرسته له پامه غورځوه، ځکه مرسته یې مصیبت په کچه وي. د لمونځ پابندي له سختیو نه د نجات او د روح د خوښۍ ښه ذریعه ده. یو ګټور عمل په اخلاص سره سرته رسول له شرونو، فاسد خیالونو او د شیطان له فریبونو څخه ژغورل کوي.
نیکبختي یوه داسې ونه ده چې اوبه او غذا، هوا او رڼا یې پر الله تعالی او د آخرت په ورځ له ایمان څخه لاسته راځي. زړه ته خوښي ورکړه، ځکه هغه سستیږي، ستړی کیږي، نو د حکمت د لا چارو او اکاډمیکو میتودونو څخه کار واخله. علم سینه پراخوي، نظر کې وسعت راولي، د نفس پر وړاندې کنارې خلاصوي، غم او خفګان له منځه وړي. نیک ملګری درته سخته ستونزه اسانوي او بد ملګری دې له دنیا نه زړه توروي. که څوک نیکه میرمن، متوسط کور، روغتیا او دومره مال ولري چې ګزاره یې پرې کیږي، نو الله تعالی شکر دې ادا کړي او قناعت دې پرې وکړي، ځکه له دې پورته شتمني ټول غم ده. حقیقت بریا دا ده چې الله تعالی هم درڅخه خوښ او راضي اوسي او د ټولنې خلک هم خپل ځان هم او ګټور اعمال له ځانه وړاندې کړي. د خوړو نیکبختي یوازې یوه ورځ وي، د سفر نیکبختي یوه اونۍ، د واده نیکبختي یوه میاشت وي او د مال نیکبختي یو کال، خو د ایمان نیکبختي ټول عمر لپاره وي. نیکبختي په اوبو، خوړو، خوب او واده نشي رامنځته کیدی، بلکې په عمل سره منځته راځي. همدا عمل دی چې انسان ته عظمت او لویي بخي. له دوستانو سره د زړه خواله غمونه له منځه وړي، له هغو سره خوش طبعي انسان ته راحت بخي او د شعر په اورېدو ذهن دمه کیږي. خپل ژوند ته رنګ ورکوئ. ستاسې ژوند ستاسو د فکر زیږنده ده، هسې تورې عینکې مه په سترګو کوه. که چیرې ټوله شپه د لمر د لاسه ورکولو لپاره وژاړئ، نو د ستورو د لیدلو خوند به له لاسه ورکړئ. ښځه اول مینه په سترګو کوي، بیا په زړه او اخره کې په عقل. د مالدار سړي زینت سخا ده، د غریب سړي ښایست قناعت او صبر دی او د ښځې ښایست پاک لمني ده. له درې شیانو ځانونه ساتئ: اور، اوبه او ښځه. اور دې سوځوي، اوبه دې غرقوي او ښځه به دې لیونی کړي. درې شیان د ښځې عزت زیاتوي: ادب، علم او نیک اخلاق. ښځه درې سوالونه ډیر بد ګڼي: بله ښځه دې له دې ښایسته ده؟ عمر دې څومره دی؟ او د ماضي په اړه پوښتنه ډیره بده ګڼي. ملګرتیا ډیر وخت په مینه پای ته رسیږي او مینه ډیر کم وخت په ملګرتیا پای ته رسیږي. خوبولې سترګې د نرم او مهربان زړه نښه ده. ما خپل وخت ضایع کړ، اوس هغه دی چې ما ضایع کوي. دروغ څومره ښکلې څیره لري. جهنم تش دی، ځکه ټول شیطانان دلته دي. څوک چې قانع مسکین وي نو شتمن دی. د شمع رڼا تر کوم ځای رسیږي. ښه مرګ هم د خبرو په دې نه اورېدونکې نړۍ کې همدومره ځلیږي. له چا سره چې د مینه ده، د هغو غم کې شته څوک چې دې له پامه ښه نه راځي. هغوی ته د خپل وخت نه یوه شیبه هم مه ورکوه، ځکه هغوی ستا او ستا موخو په اړه هیڅ معلومات نه لري. کله چې دې په کوم ګټور کار کې ځان بوخت کړ، نو اعصاب به دې دمه، نفس به دې مطمئن او فضا به دې آرامه وي. خوښي نفس کې چستی او زړه ته آرام بخي، د جسم د غړو ترمنځ توازن برقرار ساتي، ځواک ورکوي، ژوند ارزښتمن کوي او عمر ګټور کوي. کله چې د یو مصیبت سره مخ شوې، نو د هغه لوی مصیبت تصور وکړه، نو په اسانۍ به در باندې تیر شي او په بیړه یې د لرې کولو کوښښ وکړه. که مصیبت تنګي نه وای، نو د راحت خوښېدو امید به دې نه کاوه. د دنیا غوښتنو لپاره دې حدود وټاکه چې ورته ور وګرځي، او که نه نو زړه به دې ناکرار سي، نه به دې تنګه، حالت به دې خراب او ژوند به دې تریخ وي. لټ او سست انسان په حقیقت کې ستړی او خفه وي، او خوارکښ انسان د ژوند د تیرولو او نیکبختو ترلاسه کولو طریقې پیژني. د دنیا خوندونه او مزې دنیا له کړاوونو او ستونزو نه څو چنده زیات دي، البته راسته به یې څنګه ورسیږو. تر سترو ماڼیو بلډینګونو یو کوچنی کتاب چې زړه خوښوي، نفس ته آرام، سینې ته پراخي او فکر ته وده بخي ډیر غوره دی. ګوښه کېدل د فکرونو نړۍ ته داخلېدل دي. له هر چا سره کېناستل لکه مقلتوب او په هر چا باور کول بېوقوفي ده، او هغو سره دښمني کول بدبختي ده. د مشرۍ هوس مه کوه، مشري له تکلیفونو ډکه وي. د شهرت ارزو هم مه کوه، ځکه د هغه جرمانه ډیره لویه وي. د سادګۍ او ګزاري ژوند غوره کړه. د ځمکې کره په سرمه باوره، او داسې فکر مه کوه چې ګوندې زموږ کار به خلکو ته مهم برېښي. که یو زکام چاته ورسېد، نو زما او ستا مرګ به ترې هېر وي. مسکا د نیکبختي کلي ده. مینه یې دروازه، خوښۍ یې بڼ، ایمان یې رڼا او من یې دیوال ګڼل کېږي. د سالم جسم څښتن پر ډبرو داسې ویده کېږي لکه پر وریښمو چې ویده وي. وچه ډوډۍ داسې خوند ورکوي لکه ښوروا سره یې خوري.
په خیمه کې اوسېدل ورته د کسرا د پاچا له ماڼۍ نه غوره وي. کله چې په سجده پرېوتې نو پټ ورته خپله اړتیا وړاندې کړه چې خواته شخص دې هم غږ وانوري، ځکه د محبت خپل رازونه وي او په خلکو کې کینهګر او خیرخوا دواړه وي. کله چې له کومې ستونزې سره مخ شوې، غم او خفګان د انتها ته ورسېد، نا امیده کېږه مه، الله پاک به درته یوه لاره جوړه کړي. ای د هوا مارغه، ته څومره نیکبخته یې، رڼې اوبه څښې، په هره ونه چې غېږې میوې خورې، د خطر احساس نه کوې او د دوزخ نه په امن یې. څومره دې چې کار مهم وي، په هماغه کچه به دې دښمنان ډېر وي. مور د ټولنې بنسټ دی. جدایي څومره خوږ غم دی. لوی زړونه او لوړ احساسات مینه او ښکلا زیږوي. په یاد ولره، تر څو چې ونه جنګېږي مډال نشي ترلاسه کولی. د سختو کارونو کول اسانه دي، ځکه د هغو په کولو کې رقابت نشته. د ناممکن کلمه یوازې د احمقانو په قاموس کې ځای لري. کلمات دومره ځواکمن دي چې د جنگ اور بلولی او سوله رامنځته کولی شي. ګرمي هسې یوه پلمه ده، کله کله سوړ نظر هم اور پورې کوي. یوه ښځه د بلې ښځې په وړاندې ماته نه مني. هوښیار سړی په خپل تاوان فریاد نه کوي. د ژوند کړاو هیر کړه او په پرانیسته غېږ یې هرکلی وکړه. تیز فکر کوه مګر آرامه خبرې. د غم ځپلو خلکو لپاره هیلې او امیدونه بهترینه دوا ده. د وخت ضایع رښتونې ځان وژنه ده. د انسان چلند له درې خبرو سرچینه اخلي: غوښتنه، احساس او پوهه. د یوې خندا لپاره د خپل ملګري عزت مه د خاورو لاندې کوه. که ته د شبنم په څاڅکي لږ غور وکړې، نو په هغې کې به د سمندر راز وسپړې. بېشکه هغه لاس چې د اغزو تاج جوړوي، تر هغې لاس ښه دی چې هیڅ نه کوي. کله چې ما د خپل غم زړه د صبر په پټي کې ښخ کړ، نو د خوښۍ میوه مې ترلاسه کړه. هیله او امید نیم ژوند دی. د ډېرو هلو خاوند د اوږده ژوند لرونکی وي. علم د انسان دننه تخم نه کري، بلکې د انسان په وجود کې شته تخم د وده کولو جوګه کوي. مرګ قوي دی له ژوند څخه، اما مینه قوي ده له مرګ څخه. حقیقت یو ګل ته ورته دی چې شهرت ورته هیڅ ارزښت نه لري. منفي فکر مه کوئ، د دې پر ځای خپله انرژي په مثبتو کارونو مصرفه کړئ. له حسادت څخه لاس واخلئ، ځکه دا مو شخصیت ته تاوان رسوي. له وخت سره سمون یا گذشت ولرئ، ځکه چې نه سمون مو تاواني کوي. ژوند یو ټولګی دی، نو ضرور پکې یو څه زده کړئ. مجبور نه یې چې په هر بحث کې بریالی شئ. له ناکامۍ مو درس واخلئ. تاسو زړه یار ته وسپارئ، خو نه د ساتلو لپاره، ځکه یوازې د ژوند ګرمي کولی شي زړونه وساتي. خوشحالي هغه پریشاني ده چې موږ یې په لټه کې یو. د ونې ژوند په حاصل کې دی. ونې حاصل ورکوي چې ژوندی پاتې شي. که حاصل او میوه ورنه کړي، ژوند ختم دی. د ازادۍ نغمه د زندان د پنجرو له منځه نه راوځي. پوهه هغه پانګه ده چې ستمګاران یې لوټلی نه شي. انسان له شکل نه، بلکې له زړه نه پیژندل کېږي. په دنیا کې تر مور مهربانه موجود نشته. مینه د زړه په صحرا کې هغه ښکلې او ښېرازه کلا ته ورته ده چېرته چې د عقل قافلې نشي رسېدی. مینه یوازې له بل چا سره کېږي. کله ځان سره وشي نو دا مینه نه، خو غرضي ده. محبت د جذباتو ژور سمندر ته ورته دی چې له څلورو خواو څخه له ګواښونو او ستونزو سره مخ دی. که چا په هر حال کې د خوښ اوسېدلو چل زده کړ، نو باور وکړئ چې د ژوند تر ټولو ستر فن زده کړی دی. خلک ما لیونی ګڼي، ځکه چې زه خپل ژوند د هغوی په درد هم او دنیا هم خرڅېدونکی څیز نه ګڼم. مه خفه کېږه، ځکه چې غمزن انسان د هغه نهر په شان دی چې له سیند څخه بیلیږي او په پای کې بیرته سیند ته ورګډېږي، او یا د هغې بوډۍ ښځې په شان دی چې د مالوچو ولونه سره بیلوي، یا د هغه چا په شان چې سورۍ پوکڼۍ له هوا ډکوي، او یا د هغه چا په شان چې په ګوته د اوبو د پاسه لیکل کوي. انسان د اوښکو امانت دی. ما چوپتیا له ډېرو خبرو کوونکو زده کړې ده. د مقتول لپاره همدا ویاړ بس دی چې هغه قاتل نه دی. یاد ساتل هم د ملاقات یو ډول دی. مینه یوه نوراني کلمه ده چې نوراني لاس په نوراني کاغذ لیکلې ده. له چا سره چې موږ خندلي، هغوی هېرولی شو، خو له چا سره چې موږ ژړلي وي، د هغوی هېرول ناشونې ده.
د هر عمل څخه هدف د نیکمرغۍ ترلاسه کول دي. خپله واوسه، که د چا نه خوښېدي نه دې خوښېږي، دلته د مجسمه جوړونکي کارخانه نشته. د هر لوی کار لپاره جوش ته اړتیا ده او د انقلاب لپاره جذبې او شوق ته اړتیا لیدل کېږي. ژړل یې کله چې لیوه ولیدل چې سپی ته د یوه ټوټه هډوکي لپاره د شپانه لغتې زغمي. ژوند کوم حتی که تر ټولو غوره څیزونه هم له لاسه ورکړم، ځکه دا د ژوند کول دي چې نور غوره څیزونه راته جوړوي. پرېږدی یې، هر څه چې له لاسه ځي لاړ دې شي. زه غواړم چې په عذر او زاریو باندې ککړ نه وي حتی ژوند. د ډېر څه لاسته راوړلو لپاره تاسو لومړی باید ډېر څه له لاسه ورکړئ. له عمل پرته خبرې بې ارزښته دي. څوک چې په نه خبره ډېر خاندي پوه شه چې غمجن او پریشانه دی. هڅه یې وکړه چې مونږ خوښ کړي، ناخبره له دې چې مونږ تخم وو. هېڅکله هم خپل ژوند له نورو سره مه پرتله کوئ، ځکه تاسو ته پوهیږئ چې د هغوی په ژوند کې څه تیریږي. له ځان نه پرته بل څوک تاسو نشي خوشحالولی، نو ځان مو خوشحاله ساتئ. د یو انسان د ژوندي یا مړه اوسېدلو د تشخیص لپاره د هغې عزت وګورئ، نه یې نفس ته. انقلاب مڼه نه ده چې له پخېدلو وروسته غورځېږي، باید موږ یې غورځېدو ته اړ کړو. سکوت هغه استدلال دی چې بله معنا ورکوي. نړۍ باید نه یوازې تشریح شي، بلکې باید بدله کړی شي. خوشحاله اوسېدل یوازې هغه غش دی چې انسان کولی شي له ژوند څخه یې واخلي. ځینې اړیکې یوازې د ستونزو تر حل لارې محدود وي. دا ناممکنه ده چې ماضي دې بدله کړو، خو کولی شو چې د ژوند یو نوی فصل شروع کړو. خیانت د خپل ځان توهین دی. د مینې ویره له ژوند نه ویره ده. هغوی چې له مینې دښتې مړه دي. څوک چې څه کولی شي ترسره کوي یې، خو څوک چې یې نشي هغه نیوکه کوي. مسکا کوم لګښت نه لري، خو ګټه یې ډېره زیاته ده. څومره چې انسان حساس وي هغومره رنځ وړي. د انسانانو له نظره سپیان ګټور او وفادار حیوانات دي، خو د لیوانو له نظره سپیان هغه لیوان دي چې غلامۍ ته یې غاړه ایښي تر څو آرام او هوسا ژوند وکړي. لاس مې د ګل بوی ورکاوه، زه یې د ګلانو د څکولو په جرم محکوم کړم، خو هېچا فکر ونه کړ چې ښایي ما د ګل کوم نیالګی کینولی وي. یو رښتینی انقلابي په هغه ځای کې خدمت کوي چې ورته اړتیا وي. پر هغه چا باور ولره چې حقیقت لټوي، او پر هغه چا شک کوه چې وایي حقیقت ته رسېدلی دی. پر خپلو وړتیاو باور نیمایي بریالیتوب دی. ازادي تر ټولو ډیره د هغو کسانو لخوا ګزار خوري چې هغې ته د رسېدو لپاره لنډه لار ټاکي. د کار خلکو د ازادۍ لپاره تابوت او د مینې لپاره پوله جوړه کړه، نه خبره له دې چې دا نه ازادۍ په تابوت کې ځایږي او نه هم مینه په پوله پیژني. ډېر ستر خطر د بري په وخت کې راپېښیږي. ډېری وخت د ناکامۍ لامل دا وي چې سړی سملاسي بریا غواړي. زغم د هوښیار سړي وسله ده. خپل دښمن وبخښه، دا به هغه تر هر څه ډېر ځوروي. عادت یا خو ښه غلام دی یا بد بادار. په ژوند کې عزت او بزرګي هر یو غواړي، خو لاسته راوړلو لپاره یې ډېر لږ خلک هلې ځلې کوي. ښځه هغه وخت خاندي چې امکان یې وي، مګر ژاړي هر وخت په هر ګړۍ کې کولی شي. پوهیږو چې څه یاستو، مګر نه پوهیږي چې څه کیږو. ښځې سره 3 شیان مه منه: اعتراف، راز او خاموشي. شکر وکړه چې په خپلو پښو ګرځي. د ډېرو پښې غوځې شوي په خپلو بنډو ودرېږي. د ډېرو ماتې شوي په ښکلي خوب ویده کېږي. د ډېرو خوبونو تښتېدلي او 3 وخته ډوډۍ در رسېږي، خو ډېر وږي څملي. د چا لارښود چې دین سموونکی، عقل ساتونکی، شرافت او ښکلا یې حیا وي، نو هغه ټول غوره خویونه راجمع کوي. څوک چې له اختلاف څخه ډډه وکړي، د ویاړ او فخر نه ځان وساتي، دروغ ونه وایي، د الله جل جلاله پر تقدیر خوښ شي او کینې ته شا واړوي، نو الله جل جلاله به پرې د خپلو بندګانو زړونه رامات کړي. چا چې د چارواکو سپکاوی وکړ، مال به یې ختم شي. که چا یو عالم سپکاوی وکړ، دین به یې ختم شي. که د دوست سپکاوی وکړ، سړیتوب به یې ختم شي. او که د الله جل جلاله سپکاوی وکړ، نو دنیا او آخرت دواړه به یې ختم شي. پوهه د یوازې والي ملګری، د مسافرۍ دوست، د خلوت رفیق، هدایت ته لارښود، په ستونزه کې مرستندوی او له مرګ نه وروسته هم لویه خزانه ده.
که د چا جامې زړې او څپلۍ شلېدلې وي خو چې خاشیه زړه زړېدونکې سترګې او قانع نفس ولري هېڅ پروا نه کوي. ستا رزق تا ډېر ښه پیژني خو ته هومره هغه نه پیژنې. د سیوري په ځیر در سره ګرځي. ته هر هغه به مړ نه شي چې د خپل رزق نه وي راخټول کړی. اولاد له شتمنۍ، اخلاق له منصب، همت له تجربو، تقوا له مرتبې غوره دی. مه خفه کېږه ځکه له خفګان سره به غټ کور، ښایسته ښځه، مال او دولت، جاه منصب او اولادونه درته هېڅ ګټه ونه رسوي. په هر کار کې فکر وکړه که د کار پای ښه درته ښکاره شو پر مخ یې بوځه او که نه نو ډډه ترې وکړه. څوک چې په یو مجلس کې خبرې کوي او شاوخوا ته وګوري نو دغه خبره امانته ده او د مجلس خلک یې باید افشا نه کړي. مه خفه کېږه ځکه چې په خپل دین عقیده لري، د اوسېدو لپاره کور لري، د خوراک او څښاک شیان او جامه لري، د ملګرتیا او آرام لپاره ښکلې ښځه لري، نو بیا ولې خفه یې؟ مرګ په یاد ولرئ، ژوند به مو اوږد وي. خپل ځان سم کړئ چې خلک ښه در سره وکړي. د دریو شیانو چا خیر نه دی لیدلی: ګناه، ژمنې ماتول او دوکه. بې فایدې او بیکاره کارونو کې مه مشغولېږه. هدیرې ته چې ولاړ شي نو خشوع اختیار کړه. د زړه سختوالی د ګناه له کبله وي. علم د پیغمبر، مال او دولت د فرعون او قارون میراث دی. څومره د شرم خبره ده چې سهار تر موږ د مخ مرغان پاڅي.